څنګه پته لګي چې دا نن په موږ باندې چا سحر جادو کړي د باندې د جناتو مسله شته او کنيشت باندې روحاني مسله شته او کنيشت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د نور کله پشان ته کې تاسو په خدمت کې نن هم یو عمل پیښتو. هغه عمل داسې دی چې تاسو ته څنګه پته لګي چې دا نن په موږ باندې چا سحر جادو کړي دی او کنه په موږ باندې د جناتو مسله شته او کنيشت په موږ باندې روحاني مسله شته او کنيشت. کوي ان شاء الله په بل ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه خیم او دا نن چې کم دینن به پکې د استخاره کو. دا په لومبني ویډیو دویمه به کم د علاج ویډیو نو تاسو چې دا وګورئ به ورپسې اغم ګورئ. نو تاسو به داسې تسبیح راوالي کاغذ سوي در سره او کتین تیسوي نو دارنګ په دې دوانو کې تاسو ار یو تسبیح راواغستي نو باغی با 100 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم وی او په ذهن کې به دا راولي چې زه اوس دا ګورم چې په ما باندې سحر جادو شته او کنيشت دی. نو دارنګي 100 مرتبه چې مو ویلو داسې به مخې ته نیولي شوف یې کوي په دې تسبیح باندې او داغې نه پس په دې تسبیح اخیرنۍ دانې ته ګوري چې داننګي دا دانا د سیسی د تاسو د تسبیح لاړې تاسو مخامخ آمنے سامنے خو بس به په تاسو باندې سحر جادو شته او که دا رنګي آمنے سامنے نه نړې او داسې لاړې داسې طریقې سره لاړې نو دا رنګي به په تاسو باندې مسله نشته دی. خدا به تاسو په یو پیری سره اندازه نه لګي کم از کم په مغه ټیم کې تاسو یو پیرمو کې دویمه پیرمو کې دریمه پیرمو کې درې پیریو کې یو پیری سره صحیح ده خو که درې پیرمو کې تاسو ډېر رخوي نو که درې پیرو کې دوه پیری تاسو سیده د سیرال او یو پیر د سیراله نو بس پوه شئ چې په تاسو شته دی. او کنه درې پیری مو کړلا او دوه پیری د سینا جواب راغی او یو پیر کې داسې جواب راغی نو پتا سم مسله نشته دي. نو چې کله سم مسله او سحر جادو جنات ان شاء الله په ویډیو کې به تاسو تخیم او کوم مسله نمی نو ان شاء الله کې به تخیم. تاسو نن ځان سره د استخاره نوٹ کړئ ار سټه می کولای شي ډیره فائدہ نه کده او دانګ تاسو په کور کې د معلومول شي چې په موږ باندې چا سحر کړي وکنه یا دانګ چې کم دې زموږ په کور والو باندې یا زموږ په نارینه او زنانو ان شاء الله دا به تاسو تخکار کی. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.